ډېره مغه فلټر نه لګولې مو عادت نشته فلټر ولا زه د نغلی غونډه وتختم پرې بیا ویډیو شیر کیاله راشه بیا ته وتختم بیا محسود یې سر شیر کی چاله راشه زه تختم او بیا مې روالي تختم بیا مې روالي صحیح ده کنه خو ګوره شل زره مخلوق لایو کې سره شل زره مخلوق سره لایو کې رسی خو تا د چیرې شیر کوي خو تا کې به چلیدلی وي پوه شي تا اخلاق دې خوښي پوه شي پری خو پری دا کنه په پری په ځای چې کده پری خو پری دا پوه شي دا خو اچي تلل پری پوه شي دا خو پری دا کنه برج خلیفہ ورپسې لیکو شیخ محمد صاحب اګریمنټ کوو ته ورپسې برج خلیفہ لیکې زه ورپسې پورا دوبۍ لیکم پوه شوې نه نو ما بیوی برج پری پوه شوې پری دا څه ده بیزی کنه نو ما به بدله شي برج پری نو ما به شي برج نه من فری خود سر خستانه ما ده پوشی ما خاطر زندگی برباد داره تباه برباد چه ده زندگی تباه برباد یالله دا دلته مو ملګری ده هغه لګیا ده غریب نه مو سره ټول پر یادې دی پوشی مړه پتا دې رو کنده جوړوګونی وینو اجنبی मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है फेरी लड़े दुश्मरान और प्रिंस खड़े प्रिंसेस खड़े ओफ न दुश्मरान लाड़े दुश्मरान और प्रिंसेस खड़े دا ذکر دے دل روجه ورور چې تلک زما پروفایل در سره پالو کټیک شو دل روجه ته ما او لګراشه پروفایل ته چې تاسو ته یو خسته مل مستیاو کما ځکه چې ته داسې چې ته مونږه پیژنې نه نو کایندلی کمنټ لګوندا خپل یې کوو ما خبره و عربي بای پوه تا نیمه نه ما نه پټه کړي خبره تا ته نشته پته څنګه ما ول خپل ریل نیم د لیاقت حبیب صحیح ده نو اوس ګوره ته زیاتې نه کوي از کور ریکارډیر تور تو کو کنه چې په کومه ځون لره ډونټ ټاک ټو مچ ات لیست happen to everyone ha 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 happen to everyone څه مطلب نو تاسو مړه پته نشته دی بچی چا به کې وی چې سوري برو نو پرابلم دا یې کنه چې ډېر زیات خبرې ما کوئی پوښ نو ار یو کس در پر خان دي دغه څه ده کنه فری بس کوئی نو دا بس انګلیش دا څه نوی دا څه نه انګلیش ته غلط کړلو کنه غای ته لیکي ګوره ای ډونټ ټاک ټو مچ لیست اٹ هپن ټو ایوریون ها ها ډبل ټیپ اوکې صحیح ده مړه حبیب غلط مړه پری ته خو ډبل ټیپ ما وی مې ته خپل کو بس کالور کینا کنه پوي شوې پری په کیمرا کې لګاو چاته شه یک کمنټونو نو ورسته نوسته لګاو چاته شه دا یا د موبایل دی ټیټ کا زمونو یای کنزلو نه کوي پلیز په مخ خپل عزت ډیر زیات ګران دی کوم د اجنبي عالم پکار ټولو باندې تو سی عزت ګران دی زړګي مو کنزل نه کوو نه مړه وروره موږ ویلې کنزل کوو مو پښتون وروره پوه شوې ای کنه رزمان الله تاتی بی رزمان الله ته وایه غجیجه کنه وایه تاتی غجیجه بول زه خو ته مې نو څه پښتنه او ته ول راځي کالته نه راځم چې جنابي ویره لایف روشه زندر سم پرې دلته کنده سه پرګدو زه ته په سوچ کې هم تاسو ته نه مشته په سوچ کې څنګه وروره او ته څه په پښتانه کې څه څه سره لګي زه ته دروایا رمضان دغه د ملګری لګه خلو اجنبي زړګي کده خوخوي او کنه زه خو زه شباس اوکې زړګي صحیح ده خپانه شیخان ډیر مننه رمضان پوښي وروره خوشاله بازو شه ډیر مننه سرباز وزیر قدرمن شه لوړو او کنه زه بیا څه ځای لوړې پیری وی تی لوړې دا د کم ځبن شروع کو زما دی ځوان دوی وایي چې پری څنګه پرې اسه خو نه چې ډاکټر یې کنه پوښ نه کنه اجنبي تر وخه جا کنه اجنبي زه بیا راځم تایفا راشه بیا ځاو کې شو اوکې اوکې ډیر مننه ورور خان پوښ راځي کده بل راو دغه نمبر رسېټ کړه حبیب په فالو بیک شه ډیر مخوښ شي والا بس پوښ
بیا خو 15 روپۍ به راکوي چې پالو کوم دی ځکه چې مو دی هر یو مړه شي شل بدیر کو پوه شي ته 15 ته خپای یار وعلیکم سلام حبیبا شب او بیا به خبرې حرم دی حرم څنګه دمره ښکلی ډانس کوي دی څوک پیری ته موسم مشهور ہے تلګو ګاډېګا زه تا نه نه ګناه ده محرم ده نشته په ټک ټاک کې محرم ہے وای شو ګناه ده ګناه ده. مسلمانان یو ورګه یو منټ اجنبي په خیر راغله وعلیکم سلام وعلیکم سلام ماشاءالله شای جوړه برابر تو څه کورس ګور شتا کا د غش ټیک ټاک تل یا بس دا د پری کور نه دی وګوره کچې ته درک لاګي پوه شي اجنبي خبره اورا اجنبي زه تو کوزیګو خپل لایف کولو او پری پرګد دلته کې بالکل برکت زړه و چې ته څنګه ونه سي نه مړه زړه نه چوي نه نه دوره خپل وخت جوړ کړی وایم پوه شي تکړه شاعر متربړو هغه خبره ده شعر متربړو ابي بای جار کنه پوه شي چې دا ابي بای پر خبره کنه دا چې ماته تخپل لای کولو بیا څنګه ونه زه ته ورګه یو منټه شعري لګا سټاپ کا ملګری سي اجنبي زړګای څه دی ویل داس مې چې پرې تا په لای په سډا کا لای برګه دی بیا ته څنګه ونه سیدا راغلی ظالما پرې نن کم وخت جوړ کړي خرچای کړي دا دې جواب ورکړه داسې کور دی اے اجنبي داسې کور دی چې جانج مانج ته یو راو پوه شوې څه د فاخدو جانج مانج ته یو راو بس بیا تړ نه خلاصې او د خدمت نه خلاصې د پلیټو انزل نه خلاصې ته جنج من ته راو ان شاء الله مونږ به درځو مونږ فلو پر ابي بای خبره چپلې بیر پسې زرا وړم ښا چې شي چاپلې تاسو جنگ کوو که څه کوئ تاسو یې چې جنگ نه خدای دې پرو غلیار بوزا څه شي کوئ وزیر څه شي کوئ جانج وته ورو او دا څه دا خو ډېره غټه کیسه ده دا خو ډېر غټ کیسه اے کنه منصور ډاکټرې خبره وره د سړی ته انجکشن لګون دي ښا د ته یو مزدار غو انجکشن لګون دي میسج ما کو پوه شي کومه یا دا مزو کې لګونه هغه څه وی سایکو ولا انجکشن وی ته لګونه دي لګونه اداش کله کله سي حبیبا چاته وي صحیح تم دا زه فری سره پټه خبره مو کولې غوي کې چا خو نه ورې دی فری خپل مطلب بیا تاسو ورکه او شعر متربړو پرمان کسکره یو شعر شپ کې اجنبي چې ورک شو چې شعر ده څه کوي کمرې ولا صبر کمرې کې ها کور چا سره دی ملک تاسو خپل مطلب څنګه کیمرا خلاص کړئ کمران شغله سلام باتروم کې کڅ چلام به اوس لام اوس مې سید کړل ما په مو خرچه کاو آسه پزول خرچه و کې خرچه دم زګه ته غورځه ولا زړګیا دا څه ځای کې خرچه وکړه چې ځای خو ونی سي چاته لګیا سرباز وزیر دې له ډبل شور اوس نه کور وکاته په جماعت سپیکر ته وخت جار اسدو رالو اسدو بره اسدو رالو شرده نه حبیبا فری دون رالو کینگ اسد رالو تاسو سړګي غاپ لګوي سلام په مولګه مې ولا ډیر مننه اجنبي خان جمیل منځ ته نه ولم بدلم خو الله مې معاف کی بیا خو تاسو واچ ملمانه ور سره مکان ورته ملو صحیح ده اوکې نو ورور زغه نه کوزګم دا سیټ مانی ولې دا پوښ پری ایو کوشه جی اسد د تکال شه
اسد ته به تو کوزیږي اسد ته زه نه 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 وعلیکم السلام لوفر ډېر ویټ کوي سلام کوزیږي دا مرګره دی قرباني ورکا پاری زینا کوزیګم اسد سره زګنی دل نه هم ډېر ریز یو شمانه لیدره صبر وکا हाँ जी حبیب څنګه تاسو وې کل لوفر پکړ رالی حبیب ته وای زما مورې دی اغا سکیبیان او سکیبن لوشن خاغه زه تا ته میسج در کوم اسد کال تر خېجی ز کوزیګم مشکل نه ده ښا جواب راکا کال تر سه ډېر کوزیګم ملک لیکتا بیا روشه مسله نشته دی دغه دی پری خبره وره تاسو کور دی زبې سورست بیا غاف شاپ لګوم صحیح ده بس لای بیا بند کا ٹھیک دو او خپل غاف شاپ ته کنټینیو کا دلته کې چې ته کومه پری لایف کوي ټیک دو 9 o'clock پورې مز بیا کار کوم څه ټایم پورې 9 o'clock پورې بیا چرته ځې کار کوم څه خوراک سکا کوم کنه پاسه روټه موټه وخوره کنه ضروری ده 9 بجے انشاءاللہ کور ولې خبرې وکم 9 بجے انشاءاللہ زه سید مسعود والا نور ملګری والا ټیک شو اوکے ځه اوکے قدرمند شمانه السلام علیکم اوکے حبیبه فلو فرواره معتزان یوس شکر الحمدلله ته وای ته څنګه یې مسعود ته بلک صبر کې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې وعلیکم السلام ډاکټر خای جوړه یې الحمدلله ته څنګه یې زه خبره باره لپاره جانا ته څنګه یې خیر د قربان ته خی زه خبره باره نه ډاکټر نن خو د دسترغلی پړ څه دلی دی ولې جړلې دي ډیر دي نه نه زه نه جوړم ما اس کا بچا پسې د جړلې خلک جوړم الله دا خوبونه ډیر کېږي خوبونه رفوزه څنګه یې رفوزه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مې رفوزه خیمه څنګه و دادا ډرامې کورم ما کا و دادا ما سره چې څومره کسان دي دی فالو کوي ها پلیز چې د یوزر لږ زیات شي چې دیم بیا لایو راتلی شي کومه دا لاندې او دا لاندې دی فالو کوي چې دغه لږ زیات شي سیوا چې د لایو راتلی شي دا خو به مو ډیټا کې خو اوس یا 24 کسان دي زه به پالو کوم ته واپس ان پالو کړم نو بس واپس ولا راکړم مو خو دا یو خبرې ډاکټر مو کلیوال دی کنه مو کلیوال دی نو چې لایو راځي کنه بس مش پالو کا تو په خبره مش پالو کا مهرباني سربازا انا کله پر د دوست کال باندې په تا ترسته درلې کوم ډاکټر نن د وخت سره څه کړی دی لکه مين چې دا څه شای دی ورنه جوړ کړای دی هو هیڅ نه دی کړی ورسره دغه صرف ته شمه رضوان افریدي ویلکم څنګه ته څنګه سربازا دې چلو شو بل ورځ دی خبره کوم دی شو نه چا سره تا سره مې گیم کو بیا مې وځي چې چا سره د گیم ودوم 5000 گیفت مې طاهر درته ساتلای دی دوا زړونه خو مې ورنه درو وشتل نور 5000 گیفت مې ساتلای دی درته دې ساتلې دي ها ما ته قربان شم او ما وځي چې چا سره د کېل وو بس خو دا مې برخه پکې وخلی بس صحیح ده یو 2 ورځې کوم کا چا اخبار پرز ها چټي دی وانن نه تلوم کړلا ها تاسو څنګه باور چټي دا ته اتوار باور اتوار 2 ورځې اتوار باور سبا کا څوک ویرا ویلې کا جزا پنده درواله گاو کا څوک دی بولې نو کوم ځای کې پنده ور دلته سنه ایتار ولګا ته دومره لره نه یې سړی خو دلته اخو دغه یې ها څوګرا ولګا چې راکم چې نږدې دا ډېر لري
بس څوک به پسیزي ها کمنټ وکړئ نه دا نه چې ستا خپل څوک نشته به خپل چرته د دیوال څنګه ورته ناست وي شي زور پسې درځم که نه مخکې مونږ چې وظیفې پېژوله مونږ مدرسه کې سبق ویه نو چې وظیفې غږولې چې غوښه په بلټۍ کې غوښه واخلو موږ وخوړه مدرسه ته خالي اوبه یوې هغه خبره ده چې غوښه خدای خوړلې لو پره کالو اجنبي خیرانه ولا به دی ولا هم با چې یخ شي دا 344 والا محفوظه خبرې کوو که نه لکه نو پره محفوظه جی قربان ما ته خو سره فالو بیک نه دی ولا ورکړی اوس مې فالو کړی ډرامه کې بيزي یم زور واست پالو د پینډ والا ته پینډ تیار کوي کله تیارې کی سبا یو دا ټیم تیار کا سعید ته په ان باکس کې نمبر ورولېګا زبا پینډا دا ټیم درته غاکه تیار کا نو تبه پس راشه ریسټورانټ د کوم ځای کې دی سنائی تاروشا ته خالی متکال وکاسي مو ریسټورانټینا نه دی پلار نه دی جوړ کړی خو ځای طریقہ جوړاوه خپل جوړه کمره کې نه خپل نه جوړاو دلته زما ملګری دا هوټل یې نوای کولاو دی کوم ځای کې دی سنائی کې دلته د زمزم فارمیسي سره مخ کې دلته ده د عائشه کارګو سره اسنو مې د ریسټورانټ معنا څنګه صخره خو یې بلی کلی دي هغه 73 کسان یې سکرین وسري وشاله زه زمزم فارمیسي ته ځان راورسوم ته دلته لین کې نه دا خو بل ځای کې مزه ډېر لري موس پینډ پسې ودر شم خیر دی ای اجنبي پینډ او دې ډېر مشهور شو نو دا راځه بابا نور هم په ټیک ټاک سیاست خبره مې زړتي دي چې آزاد د خېټه خبره وکي ورکته سیاست سره په زاره وکړل دا به زمونږ هم دغه ځکه لګي دوبۍ نه پسې درځم دوبۍ نه پینډ پسې راځه زه خپل د کان پینې ز ډېر شوقیه پښتون لا بل سکار وي کان پینې وي تاسو دا کوم ځای دوبۍ ماما بیا اجنبي څه پیشوګان نه لګي دا خو اجنبي خو هلکانو خو دا ډبل ټیپ خو ورسره کوي دا جنۍ ته خو لږ ترقي ورکوي هله شاباس وټکوئ 60 کسان هستي هله صحیح ده محفوظه ده اوکې مړه دا امجد ګولینا څنګه یې امجد ګولینا چیرته یې غولای اچھا شو تاسو څه ورته پالو بیک راکړئ بیا ځان پالو کوم واپس ما پالو کا ما ته نه ورکو سي درته ډیتا کاوه پر دې مې خپل له ها کله فرق صحیح ده مې خپل له نو زګه ها بیا وسله ها خپل ده نږدې خپل مې ده استاد عمر خپلوان جواد شور معنا په دا دوبۍ کې راځي السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه مرګرو خیالات خو الحمدلله خیر دې شکر دې نه ته پیدل ته کې سکے کال ټیکس واچ مالک یو خبره تا کوم سم شخه کال ټیکس واچ وای ګرسی صاحب کتاب دی خیر غرالات خریا خیر دې شکر دې سوره غونټه کې نه بس راو د مستق او زکوره بار راوته ما بار روډ باندې کې ناست مړه رقم ځکه غره ته لګ دا مردان کې دی
مردان کې